د یوټیوب چینل خو مې جوړ کړ، اوس نه پوهېږم چې ویډیو ورته څنګه جوړه کړو. په دې ویډیو کې مکمل د الف نه تر یا پورې طریقه ښودل شوې ده. مخکې له دې چې خپل اساسي موضوع ته راځم، راځئ دغه ویډیو ته سره وګورئ. Ready to make money the easy way? AI's got your back. Start with free tools like ChatGPT, Canva, and InVideo. Write engaging blog posts, design eye-catching social media content, or create faceless videos. Offer these services on freelance platforms like Fiverr or Upwork. Just use your creativity and let AI handle the rest. Follow for more AI money hacks. په دې حاله چې ویډیو مو کتلې وي، نو که تاسې هم غواړئ دغه شان د ویډیوګانې جوړې کړئ، غیر له دې چې خپل مخ یا خپل غږ راولئ د سکرین پر مخ، دا ویډیو موږ له هغه کسانو لپاره جوړه کړې ده چې غواړي د یوټیوب یا فیسبوک یا د سوشل میډیا د هر پلیټفارم د لارې غواړي خپل چینل مخې ته بوځي، ویډیوګانې جوړې کړي. نو په دې ویډیو کې موږ هر څه د کرکټر نه نیولې تر ویډیو جوړول او بیا د ویډیو یو ځای کول په دې ویډیو کې ښودل شوي دي. دا ویډیو درې مهمې برخې لري. په اولنۍ برخه کې چې کوم څه راځي هغه ته کرکټر وایي یا AI اوټر چې ورته وایي. مطلب د هر چینل شاته یو کس وي. دا چې موږ فیسلس چینل یا غیر له خپل مخ ښودلو چینل مخې ته بوځو، د ده لپاره باید یو کرکټر جوړ شي. کرکټر په دې معنا لکه زما د چینل لپاره خپله یو کرکټر ما. نو د دې لپاره چې کرکټر جوړېږي بالکل مفته او داسې به خبرې کوي لکه د یو ودي انسان غوندې. په همدې ویډیو کې به د AI یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې بالکل په وړیا ډول تاسې کولی شئ چې همدغه شانه کرکټر جوړ کړئ او د خپل چینل یا د خپل پلیټفارم لپاره یې انتخاب کړئ. په دویمه برخه کې به ویډیو جوړېږي. ویډیو یعنې څنګه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ویډیو جوړه کړو، غیر له دې چې خپل مخ وښایو یا خپل غږ وښایو. بیا په دریم نمبر کې د موږ سره د دواړو یو ځای کول، یعنې تاسې به د سکرین په پرده ډېر لیدلي وي چې تاسې ته په سکرین هم یو څه ښایي او په غاړه کې یو کرکټر هم، یعنې یو کس هم لګیا یې تشریح کوي. نو ویډیو تر پایه وګورئ. کومه ویډیو خوښه شوه مخکې له ملګرو سره یې شریکه کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ ځکه په دې ویډیو ډېره خواري کېږي. اول به راشو د سکرین د لارې به دا هر څه تاسې ته وښیو. نو شروع به د پرومپټ نه وکړو. پرومپټ یعنې هغه لیکنه چې تاسې ته هغه کرکټر جوړئ، نو هغه به تاسې ته هم دلته میلاو شي. یعنې بیخي د تشویش خبره نه ده، هر څه به تاسې ته هم دلته په دې ویډیو کې میلاو شي. او که بیا هم تاسې وایئ چې خپله جوړوئ، نو کولی شئ لاړ شئ په چټ جي پي ټي یا په جیمینای د ګوګل له لارې یا د نورو مصنوعي ځیرکتیا له لارې تاسې کولی شئ خپل کرکټر چې په کوم لیول هم خوښېږي جوړولی شئ. نو را به شو د سکرین په پرده به زه تاسې ته وښیم. اول به لاړ شو ګوګل ډاک ته. سیدات په ګوګل ډاک کې به زه تاسې ته وښیم زما خپل پرومپټ چې ما جوړ کړي دي دلته. دا چې تاسې ګورئ د په سکرین باندې پښتون میل کرکټر او لاندې بیا د پښتون فیمیل کرکټر. مطلب که فیمیل یې فیمیل ځان ته انتخاب کړئ او که میل یې میل انتخاب کړئ. نو په دې کې دا بعضې کوم سره لاینونه چې تاسې ګورئ، هودي کلر، بیک ګراوند لایټنګ کلر، مطلب تاسې کولی شئ دغه بعضې حروف چینج کړئ یا چټ جي پي ټي ته ورکړئ چې ورته ووایئ چې د ده غوندې مطلب بل درته برابر کړي. دا نه شي چې مطلب ته هم عیني شی جوړ کړي، بل ملګری هم عیني شی جوړ کړي. نو په دې خاطر د تاسو سره به فایده وکړي. دغه فارم به د دې ځای نه کاپي کوو او دا به راشو بیا لیونارډو ته. لیونارډو AI یو ویب سایټ دی، تاسې کولی شئ د ده له لارې ایمیج یعنې 3D ایمیج هم جوړ کړئ، یعنې کرکټر هم جوړولی شئ. دا تقریبا 1.5 فري کوین ورکړئ او د هغه له لارې تاسې کولی شئ چې خپل اکاونټ مخې ته بوځئ. نو که تاسې سره فري کوینز ختمیږي په دې یو اکاونټ کې، تاسې کولی شئ د بل جیمیل له لارې، تاسې ما په مخکنۍ ویډیو کې هم ویلي چې ټیم میل له لارې تاسې کولی شئ نور اکاونټونه جوړ کړئ او که دغه 1.5 کریډټ یعنې کوینز تاسې سره ختمېدل، تاسې نور هم استفاده شئ کولی. نو په دې ویډیو کې تاسې ګورئ دغه دی موږ خپل پرومپټ کاپي کړو، اکاونټ جوړ شي دغلته. پرومپټ به دلته اوس پیسټ کړو. د پیسټ کېدو نه وروسته به دغه غشي به کلیک وکړو. دغه چې تاسې ګورئ لږ وخت وروسته به تاسې ته دغه یو څو دانې کرکټر چې تاسې ګورئ لاندې په سکرین باندې، نو دا به تاسې ته مخې ته راشي. د هغه نه وروسته یعنې تاسې بیا هم کولی شئ چې دا ریجنریټ کړئ. یو شي ته چې زموږ پام نه و، هغه باید دغه سیټینګ ته باید بیرته ولاړ شو او دغه سایز چې کوم یو دی دغه باید یوټیوب ته واړو. نو دا چې زموږ فوکس ټول په یوټیوب دی، دغه سیټینګ د لارې موږ کولی شو خپل د ایمیج هغه سایز بدلولی شو. او بیرته به دا سکرین را ښکته بوځو
د هغه نه وروسته به بیا ریجنریټ نو دا چې تاسې ګورئ موږ ته د یوټیوب لپاره دغه نور کریکټرز راکړل او موږ کولی شو د دې نه یو انتخاب کړو د خپل ځان لپاره. دا مطلب تاسې یو د مثال په شکل هم تاسې کولی شئ بیا هر رقم ریجنریټ کولی شئ. د هغه نه وروسته چې موږ سره په دویمه برخه کې دی باید لاړ شو HeyGen AI ته. مطلب همدغه کرکټر چې موږ جوړ کړ دا باید په خبرو واړو چې په خبرو سره هم وړي. همدلته په ویډیو کې تاسې وګورئ موږ راغلو HeyGen AI ته. دغه به په ګوګل کې سرچ کړئ، په دغه اولني لینک باندې به کلیک وکړئ HeyGen AI ویډیو جنریټر. صحیح ده؟ هغه چې تاسې لاندې ګورئ فوټو ټو ویډیو ویت ایواتار یعنې دغه نوی یو اپشن یې پکې هم ورکړی دی. مخکې هم پکې وو په بدله لاره. اوس چې په دغه کلیک وکړئ دغلته اپلوډ فوټو راځي. په دغه اپلوډ فوټو چې کلیک وکړئ دغه فوټو به مخې ته راشي درله. په همدغې به کلیک وکړئ. دلته بس دومره یو څه ولیکئ چې صرف هغه ستا کرکټر په خبرو راشي. مطلب زه لیکم چې هلو everybody this is me I'm Faiz یعنې هر څه چې تاسې غواړئ ولیکئ. مطلب دونه شي چې یو خبرې شي. نو دغه لاندې په اواز باندې به کلیک وکړئ. ورسره په اواز کې مطلب ډېر غږونه دي تاسې چې هر یو انتخابوئ دلته انتخابولی شئ. صحیح ده؟ دغه اواز چې تاسې انتخاب کړو د هغه نه وروسته به لاندې راشئ. صحیح ده؟ جنریټ ویډیو به ووایئ او بس لږ انتظار وروسته بس تاسې ویډیو آماده شي. مطلب لږ حوصله به ورته ساتئ ځکه دا وخت نیسي. نو دغه دی زمونږ ایواتار چې دی آماده شو. نو اوس باید له دې ځای نه بېرته وځو. دغه درې ټکو باندې باید کلیک وکړو. ویډیو باید ځان سره ډاونلوډ کړو. صحیح ده؟ ښه زموږ ویډیو د موږ سره ډاونلوډ شوه. اوس به لاړ شو کیپکټ ته. په کیپکټ کې به څه کوو؟ په کیپکټ کې به زه تاسې ته ووایم چې مطلب هغه لوګو چې دلته موږ سره راغلې ده په دې ویډیو کې د HeyGen لوګو راغلی ده غاړې ته. دغه به څه رقم ریموف کوو. نو را به شو کیپکټ ته. په اول سر کې به دغه مین ټریک کې به اول دغه ویډیو راولو. د مین ټریک وروسته په اوورلی کې به موږ هماغه ایمیج چې کوم یو ایمیج نه مطلب هغه پکچر چې دی کوم یو چې موږ کرکټر جوړ کړی دی. صحیح ده؟ همدغه به راوړو په سکرین سره به یو شانته برابر کړو. دغه چې وګورئ دواړه یو شانته برابر شو. د هغه نه وروسته ګوره سایز به هر څه ټول یو سره یو کوي یو بل سره. د هغه نه وروسته به موږ لاړ شو ماسک ته. ماسک مطلب خپل همدا ماسک ته وایي چې یا دا ځای پټ کړي یا د مطلب مخ ته وایي چې نور شیان نه ښکاري. بیا په ده باندې به درته ډېر په جزیاتو باندې ویډیو جوړه کړم. خو ماسک کې به دغه ریکټانګل انتخاب کړئ او لږ بیا وړوکی کړي ځکه مطلب هغه شاته کوم شیان چې دي هغه ټول ښکاره کړله او دغه لږ ځای یې پټ کړه. دغه کم ځای چې په لوګو نو اوس تاسې ګورئ هغه لوګو پکې پټه شوله. نو په دې به درته انشاءالله بیا بله یو تفصیلي ویډیو جوړوم. خو فی الحال چې هغه ډېر څه مهم نو په دې خاطر زه راغلم دغه ویډیو مې جوړه کړه. ښه د هغه نه وروسته چې په درېیم نمبر کې دې موږ بېرته راځو چټ جي پي ټي ته او زموږ دغه آماده شي. صحیح ده؟ مطلب ایواتار یا کرکټر جوړ شو. هغه نه به راشو وروسته اوس باید موږ یو ویډیو جوړو. دا چې ویډیو سره هم جوړېږي. ویډیو هم ټول د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته چټ جي پي ټي ته راځو. چټ جي پي ټي کې مطلب چټ جي پي ټي نه پوښتنه کوو چې مطلب 4-5 داسې ویډیوګانو یا آیډیا راکړه چې مطلب د پیسو باره کې چې څه رقم پیسې ګټل کېږي. صحیح ده؟ دا یو مثال مې درله درکړ. او دا چې په کوم اپلیکیشن یې جوړوو هغه ته InVideo AI وایي. نو هغه نوم مې ورته هم ورکړه. تاسې کولی شئ چې وګورئ هملته. دلته نو موږ ته اوس مختلف 5 سکرپټ راکړي. صحیح ده؟ یو بله خبرې ته غواړم ستاسې توجه راوړم دا چې زه ولې په انګلیسي کې ډېر فوکس کوم. صحیح ده؟ ما خپله زه یم چې د تاسې سره یو کومک او یو خدمت شي. او کوشش وکړئ د پښتو چې کوم هغه کار یې ډېر زیات لیمیټډ دی. پیسې هم نه ورکوي ځکه دا فیسلس چینل چې دي دا ټول موږ د پیسو په خاطر کوو. صحیح ده؟ او پیسې په افغانستان او په پاکستان او په دې ځایونو کې نشته. نو کوشش وکړئ هغه اروپایي ملکونه یا امریکا او دغه طرفونه ټارګېټ کړئ او ټول کار په انګلیسي وکړئ. کار درته هم ټول مصنوعي ځیرکتیا کوي. نو که لږ هم په انګلیسي پوهېږئ دا هر څه دلته مصنوعي ځیرکتیا کوي. تاسې باید د دې هم مطلب د تشویش وړ خبره نه ده. او که کوم ځای کې هم څه خرابي وشي په تاسې باندې کوم مصرف نه راځي. نو په دې خاطر غواړم چې تاسې هم ورسره اشنا شئ. دا کار ټول د انګلیسي د لارې کوم. نو دغه دی موږ ته مختلف سکرپټ راکړه. د دې نه به زه دغه اولنی کوم یو چې دی دغه به زه انتخاب کړم او مطلب
هر یو تاسو کولای شئ ځان لپاره خپل یو سیستم جوړ کړئ. تاسو ته یو د مثال په ډول ښیم کنه. تاسو په پښتو کې هم کولای شئ چې ماته د 15 مختلف دغه راکړه د ویډیو سکرپټ راکړه په همدې الفاظو چې تاسو درته لګي چې د مثال خبره د اسلام باره کې یا د پیسو باره کې یا د دین باره کې یا مطلب هغه د ټولنیزو اصولو مراعاتولو په باره کې کنه یا موټیویشنل مطلب هغه د تشویقولو په باره کې. نو مطلب مختلف شان راتلی شي. دا تاسو زه د مثال په ډول ښیم. ښه د دغه ځای نه به یو سکرپټ راواخلو سایده او مخې ته به ولاړ شو. دې ځای نه چې مو سکرپټ راواخیسته اوس به راشو InVideo ته به راشو. InVideo تاسو پکې خپل اکاونټ جوړ کړئ. مطلب فری دغه لري کوینز لري او تاسو کولی شئ لیمیټډ تقریبا په هفته کې نه پوهېږم 10 منټې دي که څونه. نو تاسو چې یو منټ یو شارټس جوړوئ تاسو ته ډېره فایده کوي. او بیا د مختلفو اکاونټونو چې ما درته څنګه وختي وویله د پیم ایمیل له لارې تاسو کولی شئ بیا هم مطلب خپل کار وکړئ. صحیح ده. ښه اوس سکرپټ چې کوم یو جوړ کړه دا به راواخلو په InVideo کې بیا واچوم دغلته کنه په دغه غشي غوندې به کلیک وکړو. دغه نه وروسته به دلته موږ په دغه هم دغه سیټینګ باندې چې تاسو ګورئ کلیک وکړو. په سیټینګ کې بیا دغلته راځي 1 منټ او مطلب سایز او هر څه نو هغه به ځان ته برابر کوي سره هم چې تاسو غواړئ. دغه نه وروسته زموږ ویډیو اوس انالایز کېږي. ګوره مخې ته روانه ده. نو دا چې پوره شوه دغه لږ ساعت نیسي ځکه دا د مطلبي ځیرکتیا دغه کوم سایټونه یا اپلیکیشن چې دي دا ډېر درانه وي. نو دغه د زموږ ویډیو جوړه شوه. ویډیو به د دغه ځای نه ډاونلوډ کړو. ویډیو چې زموږ ډاونلوډ شوه په دویمه برخه کې زو اوس د دې ویډیو نه چې هغه کوم ساوند دی هغه موږ جدا کوو او په هغه کرکټر یې اړوو لکه مطلب داسې یو احساس به بیا ورکوي لکه یو عادي انسان چې لګیا یو خبرې کوي. نو ویډیو زموږ ډاونلوډ شوه. د ده نه به اوس لاړ شو مطلب دغه اواز چې کوم یو دی دا به ترې لرې کړو. صحیح ده. ها نه چې اواز سره هم لرې کېږي را به شو ګوګل ته. په ګوګل کې به سرچ کړو آډیو ایکسټراکټر. صحیح ده. دغه چې سرچ کړه ښکته به راشئ په دغه 3 4 نمبر چې کوم لینک ښکاري دلته دغه دی په دغه به کلیک وکړئ. د دغه باندې چې کلیک وکړئ دغلته به درته یو فایل راشي په دې کې به ښکاري چې اوپن ویډیو مطلب په دغه چې کلیک وکړئ ستاسو هغه ویډیو به دلته راشي. خپله ویډیو چې کومه ویډیو غواړئ تاسو پرې اواز راوباسئ. نو هغه نه وروسته دغه به لږ ساعت ونیسي. هغه چې پوره شو د هغه نه لاندې یو بل اپشن چې کوم یو دی هغه چې دی مطلب ایکسټراکټ آډیو دی هغه چې دی ووهه. دغه نه وروسته تاسو کولی شئ چې دغه آډیو ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کېدو نه وروسته بیا زو یو بل اپلیکیشن دی چې ډېر به یې درته دلته نه تشریح کوم. لینک به یې په د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم ځکه دغه تقریبا په تھرډ پارټي کې راځي. په دغه کې نه پیدا کېږي. APK د لارې راځي او په انډرایډ سیستم یا په iOS آیفون کې په پلی سټور او اپ سټور کې په هغې نه پیدا کېږي. نو یو څه په اصطلاح اګینسټ لا دی. نو زه بیا درته لینک همالته واچوم تاسو یې بیا تعقیبولی شئ. نو په هغه به ډېر نه غږېږو خو تاسو یې صرف وګورئ چې څه رقم کېږي. هغه طریقې کار یې دلته شته دی. صحیح ده. ښه دغې اپلیکیشن ته زه راغلم. تاسو چې په دغه اپلیکیشن کې ګورئ ویډیو لپ سینک دغه پاس چې ګورئ 2 اپشن دي فوټو لپ سینک او ویډیو لپ سینک. نو په دغه چې کلیک وکړئ دا به تاسو مستقیما خپل هغه ګیلري ته بوځي. په ګیلري کې به په هماغه ویډیو چې غواړئ دلته راوړئ او اواز پرې ثبت کړئ او هماغه شانته مستقیما خبرې درته وکړي. نو همدلته تاسو کولی شئ چې دغه کار وکړئ. صحیح ده. بیا به راشي هلته لیکلي دي ایډ سکرپټ ټو کنټینیو مطلب موږ سکرپټ نه غواړو. موږ په هماغه سکرپټ باندې کلیک کوو بیا هلته مختلف اپشن راځي. مختلف اپشنو کې مطلب ټایپ دی سرچ میوزیک دی کنټینټ دی او بیا امپورټ دی. په امپورټ کې مطلب موږ آډیو الریډي راوړې ده هماغه آډیو به راواخلو او دلته به یې راوړو. دلته چې م راوړه نو تاسې لیدلی شئ په سکرین باندې. صحیح ده. دغه انیمیټ به ووهئ. انیمیټ نه وروسته انیمیټ ایمیج به ووهئ. یو څه انتظار به ورته وکړئ. تر یو څه انتظار وروسته به ستاسې ویډیو ډاونلوډ شي. ویډیو به مکمل په داسې یو لیول ډاونلوډ شي. اوس به تاسې وګورئ. ښه دا به د ویډیو به د دغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. د ده نه وروسته به ولاړ شئ CapCut ته یو ځل بیا. په CapCut کې به نوی پروجیکټ خلاص کړئ. صحیح ده. هغه کومه ویډیو چې موږ جوړه کړې وه په InVideo کې هغه ویډیو به راوړئ. په هغه به اواز هم میوټ کړئ. صحیح ده. هغه چې د اواز میوټ کول خو چې هغه کوم InVideo هغه په آخر کې کوم اعلانات او لوګو او څه شیان راځي هغه به ترې کټ کړي او د هغه نه وروسته
د هغه نه وروسته به بیا په اوورلی کې مطلب په دویم اپشن کې به ورته د دغه ویډیو هم راوړي دغه هم کرکټر چې دی جوړ کړه او همغه خبرې درته کوي نو د دواړو سایز تقریبا په یو لیول کې راځي ښه دغه مې هم ورته راوړه نو تاسې اوس وګورئ چې دا چې اوس د سکرین پر سر راځي نو موږ دلته دوه اپشنه لرو یو د ماسک د لارې موږ کولی شو ماسک چې کوم اپشن دی تاسو چې ما وخت وکړو په د بیا نورې ویډیوګانې جوړو هغه هم کېدلی شي خو تر ټولو اسانه لارې چې بیا ده موږ کولی شو دغه شان ته وړوکې کړو او هغه لوګو چې په هغه ویډیو کې کومه یوه راغلې ده د InVideo نو هغه پې هم پټولی شو او بل دا چې ګوره د دې دواړو مخ په دې بل طرف کې دی نو ویډیو داسې نامناسبه راځي نو را به شو دلته به موږ وګورو دلته چې دا کوم اپشن دی ترانسفورم صحیح ده ترانسفورم باندې به کلیک وکړئ په دغه میرر چې کلیک وکړئ دا مخې دې طرف ته ګورئ اوس ډېر داسې مناسب راځي نو تاسې ګورئ ویډیو واورئ ګوره چې هغه څه شی وایي هماغه په سکرین هماغه هلته راځي عین حال کې ته کولی شو دلته کیپشن هم راوړئ په هغه به بیا نور نسخه دا ویډیو غټېدله نو ما ډېره کوشش وکړو چې ویډیو ډېره ساده وړه جوړه کړو تاسې ګورئ په ویډیو کې چې څه خبرې کېږي هماغه شانته خوله خوځوي هماغه شانته ویډیو ده هماغه شانته سیستم ټول داسې روان دی لکه یو انسان چې مطلب دا کار کوي نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي د ویډیو نه مو خوند اخیستی وي دا چې موږ په دې ویډیو سخته تېره کړې دا تکلیف مو ایستلی دی نو تاسې هم مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ویډیو درسره لایک کړئ او که کومه غوښتنه لرئ چې مطلب بله زموږ ویډیو یا کوم شان نو تاسې ضرورت لرئ موږ به خپل نهایي کوشش کوو چې هماغه شانته ویډیوګانې هم درته جوړې کړو او کومه غوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې وکړئ او که غواړئ زموږ د واتساپ چینل یعنې تاسې زموږ د دې ټیم برخه شئ نو موږ د واتساپ یو ګروپ لرو د هغه لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي نو تاسې کولی شئ د هغه لینک له لارې زموږ د واتساپ ګروپ برخه شئ نو تاسې کولی شئ چې خپل مشکلات یا خپل کم ضرورت هم هملته د موږ سره شریکولی شئ نو که مو ویډیو خوښه شوې وي د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ تر بیا لیدو پورې د الله په امان سلام علیکم